د نړۍ تر ټولو لوی کورنۍ به مو نه وي لیدلي. یو سړی دی چې 9 ښځې، 94 زامن او 14 انکورګانې لري. د هند په میزورام ښار کې د زیونا په نوم شخص 9 ښځو څخه 94 زامن لري. همداراز 14 انکورګانې هم لري چې د ریکارډونو په کتاب کې د نړۍ تر ټولو لویه کورنۍ لرونکې بلل شوی. د ټایمز اف انډیا د راپور له مخې یا د ټوله کورنۍ په یو لوی کور کې د خوښۍ ژوند لري. د یاد سړي کور 10 خونې لري چې 4 پوړیزه ودانۍ د میزورام ښار غرنۍ بیکتانګ کلي کې ځان ته آباده کړې ده. دغه راز له 94 زامنو څخه 14 تنو ودونه هم کړي چې 33 لمسیانې ورڅخه پیدا شوي. زیونا زیاتوي چې دته ښځو په خپله خوښه د واده کولو وړاندیز کړی چې د هم نه دی رد کړی. نوموړی وایي چې ښځې د کور په کارونو بوختې دي چې د کور پخلی، د ماشومانو پالنه او د کور نور کارونه ترسره کوي. خو سړي بیا په کور کې زینتي شیان یعنی چوکۍ، المارۍ جوړوي او په بازار کې پلوري چې په دې سره اقتصاد هم ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي په کورنۍ کې د پوځي مرکز په څیر نظم او ډسپلین ټینګ دی او دا فکر کوي چې د کورنۍ د نړۍ تر ټولو ستره او خوشحاله کورنۍ ده. دی وایي د کور کارونه د نوموړي مشره مېرمنه چې اوس 9 کلنه ده تنظیموي او هرې مېرمنې ته یې خپله دنده مشخص کړې ده. دی زیاتوي چې د یوې شپې خواړه برابرولو لپاره 30 چرګان، همداراز 2 من رومیان او منونه وریجې پخیږي. د کور تر ټولو ټیټه برخه ښوونځی او د لوبغالي لپاره ده. د غواګانو او چرګانو فارم هم د کور په ښکته برخه کې جوړ شوی دی. د سبزیجاتو د اړتیاو پوره کولو لپاره له کور سره لوی باغ لري.